دی پرچوله تکړه دي په مسله ځان نه پوي خو دننه کول پیژنې دننه کول پیژنې ستا د پښتنو کلچر چې بیان بدنام که د پښتنو نوم چې بدنام که 007 چې د حیا جنازه وکړه د پښتون نوم بدنام کو هغه د پر هات کړي نه دي کنه حوالات هم نشته کنه هغه مېری چې سمېری مرزي جیل کې دل نه دي کنه موقع مناسبت سره چند گزارشات باي روډ نه باي ایر ستاسو مخې ته کېښودل غواړم هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم توجه شته ما 3 ورځې مخکې په ټانګ کې بیان کړم د کړنګېدلي په ځای ټانګ والا ته ما ټنګېدلي ټانګ کې مولا ټنګېدلې قاري صاحب ټنګېدلې پیر صاحب د مفتي ګوهر شاه صاحب په شانتې ټنګېدلې مجاهد صبر 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 پخوله ولا لاس کې دی توجه مجاهد ټنګېدلې قاري صاحب ټنګېدلې تبلیغ والا ټنګېدلې پیر صاحب ټنګېدلې جمعیتي ټنګېدلې ډم اوس وایه خو چې کوم کار کې په هغې کې سم ورلاندې وځه کارامیتوب کې بیا سم کو که نصیبوسو کې به ولې بوځي یا زما کړنګېدلې دشمن شه او یا مې کړنګېدلې یار شه دو رنگی چوڑ جا یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا دا بازی پکی وی چرته چې مولود شریفی نمونږ هغې لمزو او هغه بل پروګرام لمزو سنو سنو توجه مدرسې په خیرات چلیږي مونږ خیرات خوار مونږ په خیراتونو مولیان شوي مونږ خیرات خوار مونږ خیرات خوار یو ها پاکستان کې بس سبا په جون کې بجټ کېږي په بجټ کې د ایجوکیشن برخه شته شته په بجټ کې د هیلث برخه شته په دې بجټ کې د سړکونو د روډونو د موټروي د پلونو برخه شته په دې بجټ کې د ډیمونو برخه شته نه په بجټ کې د مدرسو برخه شته وای شته شته ستا د مدرسې له صوبایي قومي تعاون شته مولي صاحب ماته ګوره شته توجه په بجټ کې د مدرسو برخه د مدرسو برخه مدرسې په خیرات چلیږي بولو مدرسې په خیرات چلیږي لیکن وورا د خیرات مدرسو ملا عمر پیدا کو امریکہ پر لرزان کلا مدرسے پر خیرات چلے گی پسو ادا خیرات سو کر گئی ہم دغه تشپانی دی کنا سو کے ورکی سنو عوامی ورکی اس رازے آؤٹ سائڈ دا تخیم دا مدرسے آؤٹ سائڈ اور دا سکول کالج دا یونیورسٹی آؤٹ سائڈ دی پرچوله تکړه دی په مسله ځان نه پوهیږي خو دننه کول پیژنې دننه کول پیژنې ستا د پښتنو کلچر چې بیان بدنام که د پښتنو نوم چې بدنام که 007 چې د حیا جنازه وکړه د پښتون نوم بدنام کو هغې د پر هات کړی نه دي که نه حوالات هم نشته که نه هغه مېری چې سمېری مرزي جیل کې دل نه دي که نه مدرسې په خیرات چلیږي آؤٹ سایډ د مدرسې دا دی جماعتونه کې امامان شته که نشته شته که نشته دا د مدرسې آؤٹ سایډ دی هم مدرسې امامان ورکړه شته که نشته روجه کې تراو دپاره د قرآن حافظان شته که نشته شته که نشته تراویه ته کوې که شل کوې زما دا ذوق نه دی خو که لږ لږ به وایي هلته دیوبندیان یو که نه تراویح څو کوې یو دا کیسې پرې که څوک اته کوي اته دي کوي که څوک شل کوي شل دي کوي کیسې میسې مو جوړوي ټیک دی انشاءالله او دا پرېږدی څوک که دلته لاس ږدي خو په مونځ کېږدي که نه او که څوک دلته لاس ږدي په مونځ کېږدي نه دواړه مونځګزار د بېلمازو غمو کې پاسي جدا خبره ده چې بره لاسونه ښه ږدي تاسو ټولو دی جدا خبره چې بره لاسونه نو څه کسان به رجال نه وي یو کس دلته لاس کې حمایت مور به د کوم ځای لاس ږدي دا خو فرق دا دی په ښځه او سړي کې خو دا څه پکې ما ته رجال نه ښکاري بهرحال تراو لپاره د قرآن حافظانو شته
د باطن اصلاح دپاره پیرانو د سنتو مطابق زندگی جوړ شي تبلیغیانو اعلی کلمت الله تحفظ دپاره مجاهدینو ماته د قرآن تجوید وښي زبر زیر پیش وښي قاریانو ما یو بابا ته مونځ خو ما ورته بابا وایي التحیاتو هغه ماته وایي التحیتو زم داسې وایي چې التحیاتو هغه ماته وایي التحیتو ویم غلط دی وی التحیاتو معنا ده ټولې پیشکشۍ لله خاص الله لره دي او که چا دا چې التحیتون حیتون تسعه هغه د موسی علیه السلام کې مار ته وایي حیتون نو که چا دا چې التحیتو د دې معنا به دا چې ټول ماران الله تعالی لره دي دا ته په مونځ کې ماران کې ما ته وایي بابا التحیاتو هغه ما ته وایي التحیتو ما ته التحیاتو هغه وایي التحیتو ما ته بابا غلط دی وی ما ته مفتی صاحب څنګه مې غلط دی چې څنګه زور تا ورکه داسې زور ما ورک ما صرف زور ته خبرو که زما پته کثرت زور زیر پیش ته هم ګوري ما ته ته قرآن وښیي د قرآن ناظره وښیي او شکر ناظره ورځي د دیوبندیانو له بعضې خلک ترجمه کوي خو ناظره هم غلطوي ناظره هم سمه نه د باطن اصلاح دپاره پیران موجود دي دا آؤٹ سایډ دی او راشه زه دعوه کوم نن په پاکستان کې ډاکټران نشته وایي ډاکټرانو ټول وایي ډاکټرانو ما ته یې ونیسه لږ دوی ته یې ونیسه چې څوک ډاکټران نشته لاس اوچت کې ما ته متوجه شه کوم لاس چې ښکته یې ګازاره کوم سنو ما ته متوجه شه توجه میډیا والا توجه سنو په بونیر کې ام بیانو مفتی فضل غفور صاحب دی په ځای کې MBBS ډاکټر را سره په سټیج ناستو ما ډاکټران نشته وایي چې ډاکټران هغه MBBS ډاکټر هم وایي ډاکټران نشته مې د ملا زور دی وکته ودې کته ډاکټرانو دلیل یې دا دی د پاکستان صدر مملکت او خیرن وزیر اعظم دا چې بیمار شي علاج لندن ته ځي که نه ځي وایا ځي که نه ځي د پاکستان حکمرانان چې بیماران شي علاج لندن ته ځي که نه ځي هغوی ته پته ده چې ډاکټران نشته ستا د صدر وزیر په تا اعتماد نشته هغه په ذهن کې ته پوډري ډاکټر یې د پوډرو سیرنجونه خلکو ته خیږي سنو پاکستان کې انجینران نشته وایي انجینرانو هغه په بجټ کې چې چا برخه شته آؤٹ سایډ یې نشته آؤٹ سایډ انجینران ځکه نشته چې کوهاټ ټنل جوړېده ممند ټنل د باجوړ جوړېده اور راشه وګوره موټروې جوړېده روډونه جوړېده هغه د لاوري ټاپ کې سن 2000 کې زه لاړم مولانا شاهد الله صاحب زموږ ملګري وو د هغه پلار عجیب دا ایکسیویټر یې دي او دا مسجد دا ټرکونه وو نو لاوري ټاپ د چترال دا سورنګ چې جوړېده هلته زما بیان و زه لاړم هغه سره نو ماته هغه اجي صاحب وی چې راځه چکر درکم سورنګ لا جوړ نه دی خو ډېر یخ ځای دی نه موږ لاړو وی ګرځولم داسې چتپوزي واړه خلک وو ما دا کم خلک دي وي دا چینیان دي ما په پاکستان کې انجینران ځکه نشته چې تر ټنل او روډونه جوړې نو انجینران د چین او د جاپان نه راځي تا خو انجینر پیدا نه کړو تا له انجینران د چین او د جاپان نه راځي په بجټ کې برخه شته زموږ په بجټ کې برخه نشته مدرسې په خیراتونو چلیږي اور وفاق المدارس عربیه ملتان دې کال 78,000 د قرآن حافظان پاکستان له ورکړل دا د خیرات مدرسې دي مدرسې په چاندو چلیږي په خیرات هر ځای کې انقلاب مدرسې سره راغلی مدرسه وجود کې څنګه راځي دې باندې ځان پوه کا مدرسې سره انقلاب راځي په دې ځان پوه کا پیغمبر انفرادي مهنت شروع کړ کافرانو ته دعوت شروع کړ یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون لا اله الا الله کې نجات دی لا اله الا الله کې فلاح ده لا اله الا الله کې کامیابی ده ها یو ماشومې د بناتو مدرسه ده خواتین ته لږه حصہ ورکوم خطاب کېږم توجه یو ماشومې جام کې برتن میں په کټوري کې په لوښي کې ګلاس کې اوبه راغستي او په دې ګڼه کې وردن نشوه او وړه ماشومه ده او چیغې وایي خلقه لار راته پرېږدی خپل بابا جان له اوبه وړمه زما د بابا جان مرۍ اوچه شوې ده خوله کې لاړې اوچې شوې دي ها پیاس لګېدلې تنده لګېدلې بوخ لګېدلې لوږه لګېدلې خلقه لار راته پرېږدی خپل بابا جان له اوبه وړمه ها پیغمبر کافرانو ته دعوت اور تبلیغ کی
کمې ماشومې چې ورپسې اوبه ګرځولي دا زما د پیغمبر نور نظر لخت جگر جگر گوشه فاطمه الزهرا سیدة النساء فی الجنه رضی الله عنها وا پیغمبر به دعوت او تبلیغ کو فاطمه به ورپسې اوبه ګرځولي د طایب په لارو کې څوک یې پکاڼو ویشته ته خو 400 کیله پکاڼو چا نه لیستی پکاڼو ویشتلی شو له لوهان شو جسد اطهرنا وینه روانه شوه وینه کورتې ته ورسېده زما د پیغمبر په پیزار مبارک وینه دومره منجمد چکه شوه زما نبي ته د پیزار نه خبره وکړل مشکل تکلیفونه انتها ته صحبتونه انتها ته هجرت وشوه راغی مسجد نبوي راورسېد سوچ او فکر یو که محور پکار دی یو مرکز پکار دی یو خانقاه پکار ده یو اداره پکار ده اجتماعي اداره پکار ده پیغمبر وی مدرسه جوړوما دلته مولانا صاحب هم وی مولا امین الحق صاحب وی مدرسه جوړوما الته نبی نے فرمایا مدرسه جوړوما زه د 2 مدرسو تذکره کوم اور ستا د کلي په دې 3 مدرسې ختم بیا اجازت غواړم یو مدرسه زما نبی جوړه کړه د پیغمبر مدرسې امت مسلمه ته ابوبکر صدیق ورکړ عمر فاروق ورکړ عثمان غنی ورکړ حیدر کرار ورکړ 1,44,000 صحابه ورکړ اور دویمه مدرسه هندوستان په سرزمین باندې سلطان المحققین والمدققین قاسم العلوم والخیرات منبع فیوز برکات صاحب آب حیات مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه مدرسه جوړه کړه د دیوبند مدرسې امت مسلمه ته شیخ الهند محمود الحسن رحمت الله علیه ورکړ د دیوبند مدرسې امت مسلمه ته شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ورکړ مفتی هند مفتی کفایت الله دهلوی رحمت الله علیه ورکړ علامه رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه ورکړ شیخ التفسیر مولانا ادریس کان دهلوی رحمت الله علیه ورکړ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه ورکړ حکیم الامت شاه اشرف علی تانوی رحمت الله علیه ورکړ قاری طیب رحمت الله علیه ورکړ حافظ الحدیث انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ورکړ د دیوبند مدرسې امت مسلمه ته بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس کان دهلوی رحمت الله علیه ورکړ ہر دور کے انقلاب مدرسے سر راغ انقلاب دا باطل نظر پا مدرسہ دے باطل لگیا دے مدرسہ خرابی محتمم پس لگیا دے علم پس لگیا دے مدرس تا خطرہ جوڑا دا عالم تا خطرہ جوڑا دا پیر سیب تا خطرہ جوڑا دا مفتی سیب تا خطرہ جوڑا دا دا باطل اسنے خبرہ نہ دا مدرسہ شوٹ کول دا روز اول نا تر اوسه پورې خلک د مدرسو خلاف لګیا دي چا چې د مدرسو مخالفت کو هغه ختم شو مدرسې د چا پلار هم نشي ختمولی ورشه هغه جامع حفصه لال مسجد چې ختمو سنو مې هغه مشرف پرویز مشرف ځان دومره ګندکه دومره سخاچک شو چې اسرائیل نه موار پر خطا کړ چې دله وس ورشم په کمه دنه د عروس څنګه وده کې خو لکه پاک ځای ښکاري نه هغه کله کیني کله پاسي هغه نن په دوبۍ کې پروت دی کله کیني کله پاسي کله راوړي موږ به ورته دوا وکړو الله دې د قیامته پورې دغه شانتې لري امین وایه پوچت آوازو خلک وایي دیوبندیان امین بالجهر نه مني مني خو هغه ځای دا دی په دوا کې دی پوه شو دغه جهر ځای دا دی او د غیر مقلدین نه ځای خطا دی دا نه چې امام وي ولد والین ته په جومات کې لګیا چې امین وي ته جوړوې څه چل پې وشو ښه پټې وایه که نه ولې الله تعالی یې نه اوري بهرحال انقلاب مدرسې سره راغی انقلاب